د پاک څښتن طلب نه عملیات ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د لړم یا عقرب 15مه چې د نومبر میاشتې 6 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. कामयाबी जो है वो अगर नहीं होती तो د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو بیا پایل. د پاکستان دفاع وزیر خبرداري ورکړې چې کله اسلامي مرستې سره خبرې ناکامې شي ښایي اسلام آباد پوځي اقدام ترسره کړي. د ټي ټي پی په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني ځانګړي استازي څرګندونې نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی د کنټرولولو لپاره د اسلام آباد ټینګار د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو بریدونو ستونزه نه حل کوي. او هیواد ته د 2500 افغان کورنیو راستنېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغانستان او پاکستان به د دریم پړاو خبرو لپاره نن په ترکیه کې سره کینی. د دوی ناسته د هغو ستونزو لپاره د حل لار لټول دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې لامل شوي دي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د اسلامي امارت پلاوي مشر د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشري د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر جنرال عاصم ملک کوي. دا یادونه د جنرال عاصم ملک له 2024 کال راهیسې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر دی او د پوځ تر مشر راوروسته دویم نفوذ لرونکی کس بلل کیږي. په ورته مهال کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف خبرداری ورکړ چې کله اسلامي مرستې سره خبرې اترې ناکامې شي ښایي اسلام آباد پوځي اقدام ترسره کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني ځانګړي استازي آصف دراني په استانبول کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو اترو په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی د کنټرولولو لپاره د اسلام آباد ټینګار د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو بریدونو ستونزه نه حل کوي. دراني وویل چې په قبایلي سیمو کې د ټي ټي پی ماتې ورکول یوازې د ځایي خلکو په ملاتړ سره ممکن دي. د ښاغلي دراني څرګندونې د اسلامي امارت هغه دریځ منعکسوي چې وایي ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده چې په قبایلي سیمو کې د اسلام آباد له پالیسیو د نارضایتي لامل ریښه لري. خو د پاکستان حکومت ټي ټي پی یوه ترهګره ډله ګڼي او وایي چې د پوځي عملیات له لارې به یې له منځه یوسي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو به نن په استانبول کې ترسره شي. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو مشران عبدالحق وسیق او عاصم ملک به په دې خبرو اترو کې د دواړو خواو د پلاوي مشري کوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې اترې د بې باورۍ په فضا کې ترسره کیږي چې د دې خبرو اترو په پایله یې سیوری غوړولی دی. دلته ټول بې ګناه ملکي او غیر نظامي کسانو، څوک کرکټرانو، څوک استادانو. د افغانستان او پاکستان د خبرو اترو پلاوي پلان لري چې یو ځل بیا په استانبول کې مخامخ سره وګوري. خو دا ځل د دواړو هیوادونو د استخباراتو مشران به له یو بل سره خبرې وکړي. عبدالحق وسیق او عاصم ملک هغه مهال د ترکیې لیدنې ته ځي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو هغه پایله نه درلوده چې تمه یې ترې کېده. د دواړو هیوادونو خبرې د بې باورۍ په فضا کې ترسره کیږي تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ادعا کړې چې د هغه افغان سیال امیر خان متقي 6 ځلې ورسره اړیکه نیولې او ښاغلي ډار هر ځل له متقي سره د ټي ټي پی په اړه خبرې کړې دي. خو اسلامي امارات دغه ادعا په کلکه رد کړی دی. ऐसी चीजें जो होती है ना वो कौम भुगतती है. मुझे मुत्तकी साहब की कल 6 कॉल्स आई. امیر خان متقي له ما سره 6 ځلې ټلیفوني اړیکه نیولې ده. ما متقي ته وویل چې تاسو یو ستونزمن وضعیت سره مخ کړی یم. موږ له تاسو تمه لرو چې اجازه ورنکړئ چې د افغانستان خاوره زموږ پر ضد وکارول شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونه چې ګواکې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په یوه ورځ کې له هغه سره 6 ځلې اړیکه نیولې ده له واقعیت څخه لرې دي. په اصل کې لومړی ټلیفوني اړیکه د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم او متقابل همغږۍ په چوکاټ کې ترسره شوې وه او په دې خبرو کې ښاغلي اسحاق ډار د موضوع له حالته د بشپړې خبرتیا نه درلودلو څرګندونه وکړه او ویل چې له پوره معلوماتو وروسته به بیرته تماس ونیسي. د همدې پر بنسټ دوهمه ټلیفوني مکالمه هم ترسره شوه. یوه ورځ وروسته له دې ښاغلي ډار یو ځل بیا د اړیکو د ټینګولو هڅه وکړه خو د بېلابېلو دلایلو له امله دا تماس ونه شو. د ټي ټي پي په اړه د تماس او خبرو پر سر شخړه په داسې حال کې زیاته شوې چې اسلام آباد پرله پسې کابل د پاکستاني طالبانو د تحریک په ملاتړ او پناه ورکولو تورنوي خو اسلامي امارت دغه تورونه په کلکه رد کړي. د ټي ټي پي مشر هم په یو ویډیوي پیغام کې دا رد کړی چې ګواکې دی د افغانستان په خاوره کې دی او خپل موجودیت په پاکستان کې تایید کړی دی. سبب د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وثیق په مشرۍ افغان پلاوی له پاکستاني پلاوي سره په ترکیه کې د 3م پړاو مذاکرات پیل کړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه پلاوي کې د اسلامي امارت لوړپوړی غړی انس اقانی په قطر کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت دویم سیاسي رئیس ذاکر جلالی، د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب او د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي شامل دي. زه په خپله خاوره او چې هغه قبایلي خاوره ده او بیا هغه خاوره چې دغه ډېره د غیرتمند اقوامو ډکه خاوره ده چې د خیبر خاوره ده. د خیبر په خاوره باندې الحمدلله زه موجود یا شتون لرم. له دې ټولو سربیره د ډیپلوماټ مجلې په یوه تازه مقاله کې لیکلي چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي کوم بهرنی وارداتي ګواښ نه دی بلکې دا د اسلام آباد د اوږدمهاله تګلارې پایله ده چې کلونه یې د سیمهییز نفوذ د وسیلې په توګه وسلهوالې شبکې روزلې دي. په مقاله کې راغلي د پاکستان جنرالانو د لسیزو لپاره کورنۍ ناامنۍ بهر ته منسوبې کړي او د بې ثباتۍ پرې پر کابل نوي ډیلي یا لویدیځ اچولې خو واقعیت د رسمي روایت برعکس دی. د مقالې لیکوال ټینګار کړی چې پر افغانستان د پاکستان وروستۍ هوایي بریدونه د واکمنۍ نښه نه ده بلکې دا د ناچارۍ اقدام و څو د امنیتي بحران د صادرولو له لارې په پاکستان کې دننه له اقتصادي سقوط او ټولنیز باور له کمښت څخه د خلکو پام واړوي. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر ایکس ویلي تېره ورځ چهارشنبه د پاکستان او ایران له بېلابېلو لارو 2500 افغاني کورنۍ چې 14911 تنه کېږي افغانستان ته راستنه شوي دي. ښاغلي فطرت ویلي چې له راستنه شویو سره اړینې مرستې هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ وروستیو ترنګلتیاو له امله د هېواد د افغان کډوالو ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي اسف ترانی په استانبول کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو اترو په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټي ټي پي د کنټرولولو لپاره د اسلام آباد ټینګار د پاکستان په خاوره کې د وسلوالو بریدونو ستونزه نه حل کوي. ترانی وویل چې په قبایلي سیمو کې د ټي ټي پي ماتې ورکول یوازې د ځایي خلکو په ملاتړ سره ممکن دي. د ښاغلي دراني څرګندونې د اسلامي امارت هغه دریځ منعکسوي چې وایي ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده چې په قبایلي سیمو کې د اسلام آباد له پالیسیو د نارضایتۍ له امله ریښه لري خو د پاکستان حکومت ټي ټي پي یوه ترهګره ډله ګڼي او وایي چې د پوځي عملیاتو له لارې به یې له منځه یوسي. په یوه مقاله کې چې د چهارشنبې په ورځ په جیو نیوز ویبپاڼه کې خپره شوې دراني لیکلي چې د دې ډلې ماتې باید په لومړي سر کې د پاکستان دننه په قبایلي سیمو کې پیل شي نه د افغانستان په خاوره کې. نوموړي د پاکستان له حکومته وغوښتل چې له اسلامي امارت سره د ستونزو حل لپاره د ډیپلوماسۍ لار غوره کړي. روسیې ته د افغانستان د تازه میوو صادرات زیات شوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په دې وروستیو کې یو خصوصي شرکت د وزارت په همکارۍ روسیې ته د 50 میټریک ټنو مڼو صادرات پیل کړي دي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړلو سره د افغان سوداګرو د توکو نږدې 8000 کانټینرونه د پاکستان په خاوره کې ون پاتې دي. د افغانستان له تازه میوو وروسته اوس د هیواد د مڼو صادرات هم روسیې ته پیل شوي دي.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي یو خصوصي شرکت چې د کرنیزو محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې فعالیت لري د دغه وزارت په همکارۍ په کندهار ولایت کې د یوې ځانګړې برنامې په ترڅ کې 50 متر ټنه مڼې روسیې ته صادرېدل پیل کړل. زمینه صادرات به کشور روسیه آغاز کردند. امروز 50 متریک تن سیب به کشور روسیه صادر می شود به ارزش $1,00,000. امید هستند که تا ختم فصل سیب و انار 1000 متریک تن سیب و انار به کشور روسیه صادر شود. الحمدلله دا مو دویم پلان دی چې موږ روسیې ته خپل صادرات لرو. د دې د مخه مو یو موټر چې 25 ټنه انار ورشکېدي. اوس موږ دا دویم پلان کې اول د الحمدلله د سیب موټر دی چې نن د خیر حرکت کوي روسیې ته. نو په دې کې 22 ټنه سیب دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې تېرې اونۍ هم د کندهار 25 ټنه انار د تورغندۍ له لارې روسیې ته د ازمایښتي معاملې په توګه صادر شوي. د وزارت په وینا د دې کار موخه د بازار د ظرفیت ارزونه د لوجستیکي امکاناتو شننه او له روسیې سره د اوږدمهاله سوداګریزو همکارۍ د پیاوړتیا زمینه برابره ده. دا پرمختګ په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو تړل کېدو له امله د صادراتو او وارداتو بهیر زیانمن شوی. اوس د میوو صادروونکي شرکتونه هڅه کوي د روسیې او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو بازارونو ته لار ومومي. از اینکه افغانستان مهاد به خشک است، به هر پیمانه که روزنه های تجاری بیشتر باشه میتونه به سود ما تمام شود. از جمله استفاده از بندر چابهار سبب میشه که ما با کشور هندوستان هم روابط داشته باشیم، با شرق دور، با کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای افریقایی، مالزیا، اندونزیا و سایر کشورها داد و ستود داشته باشیم و این در نوع خود میتونه به سود اقتصاد ما و سود اقتصاد سایر کشورهای زیدخل تمام شود. د سوداګرۍ وزارت د شمیر له مخې د دواړو هیوادونو د سوداګریزو دروازو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 8000 د افغان سوداګرو کانتینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي. چیزی که رفته بود و کلش خراب شده یا پس آوردیمش دیگه. برگیری ما به طرف سرحد نمی کنیم و پاکستانی هم نمی کنیم. اما تنها یک سلسله معادن و بعضی مواد استاد از ترانزیتی که از پیش پاکستان از کراچی آمده و ایستاد هستند. فعلا در راه کراچی و راه پاکستان تجار کار نمیکنه، متوقف است و در راههای بدیل هم دولت تلاش داره. امارت اسلامی وزارت تجارت و صنعت هم با آسیای میانه هم با ایران. له بله خوا د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې ویلي سږ کال په ټول هیواد کې 1.9 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کار ته ځانګړې شوې او ترې شاوخوا 4.450 میلیونه ټنه غنم تولید شوي دي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو لپاره یو پریکړه مسوده کړې چې د 2 کلونو لپاره د غزې د ثبات لپاره د نړیوال ځواک د جوړولو اجازه ورکوي. رویټرز راپور ورکړی چې دا پریکړه له ځینو هیوادونو سره شریک شوی، مګر تر اوسه په رسمي ډول د 15 غړو هیوادونو امنیت شورا ته نه دی سپارل شوی. له بل خوا حماس د متحده ایالاتو د دې اقدام په ځواب کې وویل چې په غزه کې د اسرائیلي پوځ په ګډون د پوځي ځواک ځای پر ځای کول د منلو وړ نه دي. د اسرائیل سره د 2 کلونو جګړې ویجاړۍ وروسته د فلسطین خلک په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو او ځینو نورو هیوادونو په منځګړیتوب د اوربند تړون ته ورسېدل. په ورته وخت کې اوربند نازک او ځکه چې د هغې سرغړونه په غزه کې د اسرائیلو د دوامداره بریدونو او بمباریو راپورونو ډېر زر خپاره شول. منځګړي اوس هڅه کوي چې اوربند وساتي. د دې هدف لپاره متحده ایالات یو پلان چمتو کړی چې د انتقالي ادارې جوړولو او 2 کلونو لپاره د غزې د ثبات لپاره د نړیوال ځواک رامنځته کولو ته اجازه ورکوي. رویټرز راپور ورکړی چې دا پریکړه لیک په غزه کې د غیر دولتي ډلو د امنیت بیا رغونې او بې وسلې کولو په موخه جوړ شوی او د ځینې هیوادونو سره شریک شوی دی، مګر تر اوسه په رسمي ډول د 15 غړو امنیت شورا ته نه دی وړاندې شوی. دا پلان چې د سولې کمیسیون تر سرلیک لاندې چمتو شوی لا تر اوسه روښانه نه ده چې واشنګټن به کله دا پلي کړي.
ISF به د ملکي وګړو بشري مرستو عملیاتو د ساتنې د اسرائیل او مصر سره د سرحدي سیمو د امنیت او د نوي روزل شوي او تصدیق شوي فلسطیني پولیسو سره د کار کولو دنده ولري، کوم چې ISF روزنه او ملاتړ کوي. این اقدام آمریکا بیش از آن که بشردوستانه باشد یک تلاش هدفمند برای نفوذ سیاسی و مهار رقابای منطقوی است. یعنی تجارب تاریخی نشان می‌دهد که آمریکا با چنین حرکات وارد عراق و سایر کشورها گردیده بود، اما در پس شعارهای بشردوستانه رنگ و بوی سیاسی داشت. خو د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ د سیاسي دفتر غړي موسی د ټرمپ د اقدام په ځواب کې ویلي چې په غزه کې د اسرائیلي پوځ په استازیتوب د پوځي ځواکونو شتون د منلو وړ نه دی. راپورونو له مخې د حماس دغه لوړپوړي چارواکي ویلي چې فلسطینیان موافق دي چې د غزې امنیت به د فلسطیني ځواکونو لخوا چمتو شي. په ورته وخت کې مصر د نړیوالو ځواکونو د شتون ملاتړ کړی دی چې د ځینو شرایطو پوره کولو سره مشروط وي، لکه د غزې په تړانګه کې د امنیت په برابرولو کې د فلسطیني پولیسو ګډون. منابع متحد تصمیم گرفته تا تهیه قطعنامه یا پیشنویس قطعنامه را به خاطر ایجاد حکومت انتقالی در غزه و همچنان با وجود آمدن یک نیروی ائتلاف نظامی بین‌المللی به تصویب برساند، در صورتی که این مسئله تصویب شود و اسرائیل هم توافق داشته باشد بتواند تضمین کننده صلح و ثبات دائمی در سرزمین فلسطین باشد. در غیر آن در صورتی که اسرائیل با آن موافقت نداشته باشد و عملیات خود علیه مردم به بیرون فلسطین ادامه بدهد، فکر نکنم که صلح دائمی در آن سرزمین تامین گردد. اوس به دا وکتل شي چې که دا پلان پلی شي، آیا غزه به بالاخره د کلونو جګړې، محاصرې او ویجاړۍ وروسته تلپاتې سوله، ثبات او آرامي ترلاسه کړي؟ له تاسو خپلو ټولو همکارانو په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.